بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. محمد علی جوهر ستاسو په درنه خدمت کې حاضر دی. قدرمنو زمونږه رزلټ ټي وي په دې باندې تاسو سره مونږه په مختلفو حوالو باندې خبرې اترې کوو. نن زمونږه یو ډېره اهم موضوع دا ده چې د تقریبا 2.5 میاشتې وړاندې په دې مومندو کې یو واقعه شوې وه، یو حادثه شوې وه د ماربلو په حواله باندې، چې هغې کې چې دی نو یو ملګری سمیع الله هم شهید شوی، چې هغه د 2 خویندو ورور او دغه شان هغه واحد کفیل و د هغه خپل کور او د هغه خپلو خویندو وروڼه یې خو نه وو، دغه یوازې و. نو په هغې حواله باندې چې کله خبره وشوه، نو په هغې کې بیا چې زموږ کومه وزیر اعلی صاحب دی، نو هغې دا اعلان وکړو چې دله به مونږ 50,000 روپۍ د کفالت لپاره د چې کوم ماشومان دي، د کوم خویندې دي، د کوم مور پلار دي، هغې له به مونږ 50,000 روپۍ میاشت ورکوو. هغه خبره دغسې پاتې شوه، بل لاړه. تاسو ته پته چې سرکاري اعلان وشي او بیا هغې کې مسلې پکې مخکې یقینا چې راځي. پلار غریب به یې منډې تړلې والی، یو پسې ځه بل پسې ځه، خبره ورسره کوه چې یاره دغه شان وزیر اعلی صاحب اعلان کړی و، موږ ته څه پته ونه لګېده. دې دوران کې زمونږ که زه د سوشل میډیا خبره کوم، د هغې د اهمیت هغې نه انکار نشته. نن سبا ټیک ده، الکترانیک میډیا هم ده، پرنټ میډیا هم ده، خو د سوشل میډیا یو ډېر اهم رول دی، او که چېرې دا صحیح ادا شي یقینا چې دا مسلې بیا حل کېدی شي. په دې حواله باندې خبره کوم چې زموږ د PNN ټیم دی، پښتونخوا نیوز نیټورک، چې هغې کې ډېر تکړه ملګري دي، هغې په دې کې هلې ځلې شروع کړي، منډې تړې شروع کړي چې یاره دا مسله حل کول غواړي. نو خدای پاک د هغې په لاس باندې هغه مسله حل کړه، د هغې په خبرو اترو باندې، د هغې په محنت باندې هر څه خدای پاک کوي، خو نه یو بانې جوړه شي. نو د PNN پښتونخوا نیوز نیټورک ټیم دغه خبره راوچته کړه د خبر په شکل کې، چونکې هغې نیوز چلی په سوشل میډیا کې. نو هغې حواله باندې دومره کار وشو چې پرون چې کوم دی هغه وزیر اعلی لومبی د 50,000 روپو چک د سمیع الله پلار له ورکړو چې هغه مومندو سره تعلق و. نو په دې حواله باندې چې موږ څومره پورې بیا سروې وکړه، څومره پورې کسانو کتل، نو د مومندو خو ټول تقریبا مومند او بیا صافي چې کوم دا خاندان دی یا کوم دا چې دی نو هغه یو موږ ته وایي ټرایب ورته وایو، یا چې کوم قبیله ده، نو هغې هم ډېره زیاته شکریه ادا کړه. خو مومندو سپیشلی او بیا د پښتونخوا ټولو خلکو، د پښتونخوا چې څومره پورې زموږ خیبر پښتونخوا عوام دي، هغې په دې خبره باندې شکریه ادا کړه. د PNN پښتونخوا نیوز نیټورک او دغه شان د وزیر اعلی چې زموږ کوم دی د KP، د هغه شکریه ادا کړه چې یاره دا مسله دې په اسانه باندې حل کړه. زه وایم که چېرې دا قسمه مسلې زموږ مخې ته راځي، که هغه زموږ په یوټیوب کې کار کوو، که موږ په سوشل میډیا کې نور په فیسبوک کې کار کوو، که موږ په واټساپ کې کار کوو، که موږ ګروپونه جوړ کړي دي، که موږ طریقه دا پکار ده چې مونږ دغه خپل آواز چې کوم دی، دغه خپل انداز چې کوم دی، دا په داسې طریقه باندې مخې ته راولو چې هغې نه عوامو ته څه فایده وشي. نو زما د نن ویډیو مقصد دا و چې تاسو د دې خبرې نه خبر کړم چې د PNN یعنې پښتونخوا نیوز نیټورک په کوششونو باندې دغه د سمیع الله خان هغه مسله حل شوه. خدای پاک دې هغه ته اجر ورکړي، سمیع الله ته هغه په جنتونو کې لوی مقام ورکړي، ځکه او شهید شوی دی، او د هغې مور پلار دې نور توان ورکړي چې هغې دغه صدمه برداشت کړي، او دغه شان دې سره چې کوم امداد وشو، نو زما دا یقین دی چې دې سره به نور خلکو کې هم هغه حوصله به هغې زیاتېږي، او هغې به هم د دې لپاره کوشش کوي. پکار دا دی چې نه صرف حکومت چې کوم دغه شان سوشل اکټیویسټ دي، دغه شان نورې ادارې دي چې هغې هم دا قسمه خلکو سره امداد کوي، نو یقینا چې هغه مسلو کې به کمې راځي. قدرمنو د نن ویډیو کې ما تاسو سره همدا خبره کوله. تر بل ویډیو پورې د الله په امان او وختونه په خیر.